سود څه ته وایي؟ نو ډېر شي کسان وایي چې یاره دا ربا چې دی دا سود ته وایي. نه، سود لفظ په عربۍ کې خپل شته. يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. سود بلیک منی ته ویل کېږي. کالا پیسه، توره. نو توره پیسه کومه وده؟ توره پیسه دا مثال په تور باندې دا 1000 روپۍ ته منافع پاتې شو. 1000 روپۍ ته منافع پاتې شو. د خپل ضرورت نه علاوه تا تنخواه واغسته، پیسې دې وګټلې، د هغې نه تا د خپل کور ضرورت ورکړل او تا چې کوم دی نو د هغې نه خپله خرچه دې وویسته او تا ته بقایا منافع چې کوم دی 1000 روپۍ پاتې شو. نو په دې 1000 روپو کې به ته اوس 200 روپۍ خمس ورکړې. پوه شوې که نه؟ دا ته اوس ورنه کړو. دې ته وایي بلیک مني. دا ورته سود خوري. او ربا اضعافا مضاعفه. دا مثال په تور باندې مارکیټونه جوړ کړي دي او پټې دي، هیڅ کار نه کوي د ځمکې په مخ باندې، هیڅ کار ته نه کوي او دا راځي او ښه دوشم کېږي، په بره باندې مال دی روان دی او ته هیڅ محنت نه کوي. دا ته الله پاک په ځمکه باندې یو داسې کار کوي چې هغه د سود حسابېږي او ربا حسابېږي. نو الله پاک وایي داسې مالونه هم مه خورئ. په دې کې نور هم ډېر تفصیل دی، خو اوس موږ انا لله وانا الیه راجعون. تاسو د دې قاری برکتلی دا خبرې واورېدې. یقین وکړئ چې په دې حواله سره به خبره کوم، زه جواب ورکوم. خو د هغې نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان ګورئ مسلمانانو په غور سره واورئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله قیامت نږدې شي نو الله رب العزت په علم اوچت کړي. علم به څنګه اوچت کړي؟ داسې نه چې د خلکو د زړونو نه به علم راوباسي اوچت به یې کړي اسمانونو ته، بلکې الله رب العزت په علما اوچت کړي او جاهل به پاتې شي. او چې کوم جاهل پاتې شي نو هغه بیا خلکو ته دین ښیي، هغه په خپل هم جاهل وي، ګمراه وي، نور خلک هم ګمراه کوي. نن سبا کې یقیني طور پر د قاری برکتری صاحب په شان دي چې کوم خلک ته هغه لګیا دي د قرآن مجید چې یو عظیم کلام دی د هغې په نوم باندې خلک په څه طریقې سره د ګمراه کې لګیا دي. العیاذ بالله ثم العیاذ بالله چې د قرآن مجید څنګه غلطه تشریح کوي، څنګه غلطه ترجمه کوي. یقیني طور پر ډېر د افسوس مقام دی. ډېر شي خلک دغه سړي چې دا ویډیو شیر کوي مخې ته هم نو که چېرې تاسو دا ویډیو مخکې شیر کوئ نو په دې جرم کې تاسو برابر شریک یې. د قرآن مجید هغه تشریح، هغه آیتونه چې د څه په حواله سره نازل شوي دی په کومې طرف ته د دې تشریح بیانوي. نو زه تاسو ته د چې کوم دا بیان کړلی دی وایي چې په قرآن مجید کې د سود الګ ذکر دی او د ربا الګ ذکر دی. یعنې د ربا او سود د الګ شی دی. حالانکه په شارټ الفاظو کې دا سود او ربا چې کوم دی دا عربي لفظ دی، سود چې کوم دی دا د عجمي لفظ دی. یعنې په پښتو کې، په اردو کې، په فارسي وغیرہ کې سود ویل کېږي او په عربي کې دی ته ربا ویل کېږي. لیکن دلته کې د خلک ګمراه کوي چې سود الګ شی دی او ربا الګ شی دی. څنګه خلک ګمراه کوي؟ دوی آیات پیش کو دوی چې دا سود چې کوم دی کنه سود دا کاله پیسې دی ویل کېږي. هغه پیسہ چې هغه ته کاله پیسې ولګي، کومه پیسہ چې کوم کسان خپل حلال روزي وګټي او تنها وګټي په حلال طریقې سره، دوی چې دغه منی دغه پیسہ دا چې کوم دا په چیرې په دې کې تاسو ضرورت نه علاوه پیسې پاتې شي، 0 روپۍ پاتې شي یا 100 هم، نو هغه چې کوم دی هغه کاله منی ده، په دې کې به خمس ورکوئ. هغه سره واورئ که چېرې تاسو په دې کې خمس نه ورکوئ نو دا ستاسو دا چې کوم تنخوا تاسو ګټله دا تاسو باندې حرامه ده، دا سود دی. او بل طرف ته ربا به کوم ځای کې ده؟ ربا هغې ته ویل کېږي چې کوم ستاسو دوکانونه دي یا ستاسو چې کوم دی جایداد دی یا دغه شان دي پټي دي، دغه چې کوم دی دغه ته ربا ویل کېږي. او په خپله د ژبې دا لفظ په خپله مخ چې دغه د ربا او سود ویل کېږي. بهرحال راځو به د اولنې خبرې طرف ته. دی وایي چې اسود ذکر په قرآن مجید کې موجود دی. اسود دا د سود سره ملته جوړته یو لفظ دی. د خالي صرف دغه راوچت کو او د قرآن مجید چې مکمل آیات دی هغه لرې کو چې دا آیات په څه حوالې سره نازل شوی دی. ته خو به عام سړی ګمراه کړي چې بای چونکې دا اسود او سود یو شان دی ونې نوم دی، لہذا مخې ته او شاته د آیات پرېښو چې دا آیات په څه حوالې سره نازل شوی دی. احل لکم دا د رمضان مبارک د روژې په حوالې سره الله رب عزت دا آیت نازل کړل. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. دا مکمل آیت د دین شروع کیږي چې تاسو لپاره حلال دي د رمضان مبارک د روژې په میاشت کې چې کوم شپه ده د شپې تاسو خپل د زنانو سره تعلقات قائمول شي دا تاسو لپاره حلال دي. بیا مخې د دې ذکر لري مکمل آیت بیا د دې ذکر د پښمنی ذکر به دغه کې چې کلوا واشربوا تاسو خورئ او اسکئ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. دا په دې کې مخې د فجر ذکر هم دی تر دې پورې چې کله سپینواله په تورواله باندې غالب شي، یعنی د سحر ټیم د فجر ټیم داخل شي
یعنی د فجر د ټیم داخل دوه پورې تاسو خپل د زنانو سره جنسي تعلق حواله سره چې کوم تعلقات هم قائم ول شي او خوراک څخه کوم کول شي لیکن چې کله سپینواله په تورواله باندې غالب شي یعنی د سحر د فجر ټیم داخل شي حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر نو دا ټیم بیا د فجر ټیم شروع شي یعنی د پښمنی ټیم ختم شي او مخه د دې بیا مکمل ذکر لري کنه حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل بیا چې کوم تاسو روزه دغه تر ماښام پورې مکمل کړئ نو دا ذکر د قران مجید په قران مجید کې دې ذکر راغلی غدا رمضان مبارک ذکر رہے د روزي په حواله سره او بیا د پښمنی د ټیم ذکر رہے چې کله پښمنی چې کوم ټیمي هغه کې چې کله تورواله سپینواله په تورواله باندې غالب شي یعنی د سحر ټیم داخل شي نو بیا تاسو دغه وخت پورې خوراک کا کولای شئ د فجر د وخت پورې چې کله د فجر وخت ټیم داخل شي دا غینه بعد بیا تاسو روزه تر ماښام پورې مکمل کړئ ثم اتموا الصيام الى الليل دلته کې صرف د اسود لفظ یعنی توروالی لفظ راغستره او دا غینه چې کوم د سود نوم ورګړل چې باید په قران مجید کې د سود ذکر شي دا سود الګ شي دی نو دلته کې دا گمراهي پیلاوګه بل طرف ته دا وایي چې دا چې کوم مال لته چې کوم پیسې ګټي دلته چې کوم دلته کې د قران مجید دا غلط تشریح کړل غلط آیات صرف د آیات نه صرف یو ټکی راغستره اسود او دا غینه سود ثابت کړل چې هغه د پښمنی په حواله سره د رمضان مبارک په حواله سره دا غي ذکر موجود دی دغه د دی وی چې دا هغه تسود وی لیکي چې کوم مال تو غټي پیسې پدې کې د پیسې کوم دی ذکر نه دی خو د رمضان مبارک چې کوم سات د پښمنی ټیم دی دغه ذکر نه نو دا خپل د طرف نه خپل د خېټه نه د یو مسله را ایجاد کړه چې جناب والا د تاسو چې کوم پیسې غټي او تنخواه چې کوم تاسو ته ملاوي شي نو په هغه کې به تاسو خمس ادا کوئ یعنی چې کوم تاسو ته پیسې ملاوي شي تنخواه ملاوي شي په هغه کې به 15 حصہ چې کوم دی هغه به صدقه کوي خمس ورکوي د جاهل ته دا پنه شي چې خمس خو اړشته نو خمس په څه شي باندې دي خمس چې کوم دی په اسلام کې په مال غنیمت باندې دي په قرآن مجید کې دا غي ذکر موجود دی واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واعلموا واوري ان ما غنمتم من شيء فان لله تاسو چې کوم مال غنیمت ملاو شوی دی په هغه کې د الله رب العزت حصہ ده پنځمه حصہ فان لله خمسه پنځمه حصہ خمس ولې کېږي پنځمه حصہ ده فان لله خمسه په مال غنیمت کې پنځمه حصہ هغه د الله ده ولي رسول د الله د رسول ولي ذل قربا او چې کوم ذی قربا دي او دغه شانتي یتاما او مساکین او د الله د لارې چې کوم مسافر دي وابن السبيل د هغه حصہ ده پنځمه په دې کې د مال غنیمت ذکر دی دا خمس چې کوم دی په مال غنیمت کې چې کوم دی ورکول کېږي په قران مجید کې دې ذکر دی لیکن دلته کې دی وی چې نه خمس دته څه پته چې دا د سشن ورکول کېږي د قران مجید دته پته وینو د قران مجید چې کوم آیتونه دي کچري د دې ترجمه ورکړل نو دته پته و چې باید خمس په سشي ورکول کېږي نو دا غي ذکر ما تاسو کو چې واعلموا ان ما غنیمتم غنیم مال غنیمت ولې کېږي هغه مال غنیمت چې کوم مسلمانان سو کې جهادو کې به جهاد کې غوتا چې مال ملاو شي غي مال غنیمت ویل کېږي دغه چې حاصل شي په دې کې بیا 15 حصہ د چا ده فان لله خمسه وللرسول د الله رب العزت دا بیا د الله د رسول الله دغه شانتي ذل قربا دا دغه شانتي یتاما دا دغه شانتي چې مساکین دي وابن السبيل د الله د لارې چې مسافر دي داغه حصہ د 15 لیکن دلته کې دی وی چې خمس هغه کس چې کوم کس خپل حلاله تنخواه ګټي پاغي کې به خمس ورګي د جهالت انتها ده او بیا رازو ربا طرف ته دیو چې ربا بل شه ده ربا چې کوم دا هغه شه ده چې مخه دا خبرو کړه چې ربا هغه مال ته ویل کېږي چې کوم ساسو جایدادونه پراپرټي وي دکانونه وي دغه ربا ویل کېږي دا ربا الګ شه ده او سود الګ شه ده دغه په حواله زما تاسو مه ته تفصیل بیان کړي چې د رمضان مبارک د پښمنی د ټیم چې کوم ذکر یو اسود لفظ راغله دا غینه چې کوم ده صرف د اسود لفظ دراغسته دي مخه د شاده جګم دي آیات نه دي بیان کړي چې دا آیت د صفه حواله سره نازل شوی دي دا هغه نه جګم دي د سود ثابت کو بل طرف ته جګم دي و چې ربا په حواله سره الله رب العزت فرمایي یا ایه الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا ایمان والا تاسو ربا مخره چې کوم تاسو بڑاو کړی وي 100 ګنا زیات یعنی 100 ګنا چې کوم تاسو سود بڑاو کړی وي ربا سود ته ویل کېږي یعنی په دوه جهالت کې به خلکو چې په سود باندې یو شی ورکو چې کله ټیم به پوره شو نو هغه باندې بیا
کاغه به ته ملاو نشو هغه باندې به چې کوم دی هغه سود نور بڑاو اضعاف مضاعفه سو ګنا بڑاو شوی سود هغه تاسو چې کوم دی مخره کئی گنا بڑا ہوا سود اضعافا مضاعفا یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اے ایمان والو ربا مخورئ یعنی سود مخورئ کم سود اضعافا مضاعفا چې کوم تاسو سو گنا بڑاو کړل یعنی په دور جهالت کې ما تاسو مثال درکو چې نن سبا کې دغه کیږي چې یو کسره ولګي په سود باندې یو شور کی یو د یو میاشتې په نیټه باندې او کچری په یو میاشت کې هغه ته ملاو نشو هغه باندې هغه بیا سود بڑاوي دغه شانتي څومره روزي بڑاوي دغه شانتي سود به بڑاويږي نو دې ته اضعاف مضاعفه دغه ته ویل کی سمجھ کوم خبر راځي نو بهرحال سود هغه شی دی څنګه چې اوس مثال تور د دې مثال تاسو ته مادر کې چې یو شی ته په سود باندې ورکی مثال تور پر پیسې دي تا لاکھ روپے ورکړي چاله قرض په سود باندې او بیا دې اخلي 1,10,000 یو نیم لاکھ روپے تیالي یا دغه شانتي هغه چې کله تعالی پټه مانیجر نه کې دغه شان دغه بڑاوي نو دغه ټول په سود کې راځي یا دغه شان اوس مثال تور پر غله ده غنم دي غنم ظاهره خبره ده کچری تا چاله ورکړو قرض نو کچری یو کیلو تا ورکړي مثال تور پر نو بیا به داغه نه یو کیلو आले د سینې چې یو نیم کیلو به تی واپس اخلي که یو نیم کیلو د اخلي نو دا به سود کې راځي نو سود دغه ته ویل کېږي د دې بیا ډېر قسمونه دي لیکن بهرحال چون کې په دې ویډیو کې چې په کومه طریقه باندې د گمراهی پیلاولو کوشش کړل د قران مجید د یقیني طور پر خپل د شهرت لپاره خپل د مشهورتیا لپاره چې کوم طریقې سره د قران مجید په بے دردۍ سره د غلطه تشریح کې او په غلط طریقې سره داغي په ذریعہ باندې خلک گمراه کړي د یقیني طور پر په دې حواله سره وګونه کولاو کړي چې کوم خلک داسې خلک اوري یا دغه شانتي ظاهره خبره ده د ځان مشهورتیا لپاره خلک ولی داسې دغه کی چې تر اوسه پورې امت یو خبره کی په اخر کې وسړه په 15 صدې کې راوځي هغه چې کوم دی یو نوې تشریح بیان کی او هغه خلکو په نظر کې راشي چې ارته د سړی نوې مسلې شروع کړي نو په دغه وجه باندې هغه بیا ځان مشهور کی دا نه ګوري چې د قران مجید غلطه تشریح کوم او خپل ځان مشهورم لیکن بس شي ځان مشهورم هغه مثال دی کنه یو سړی نه مشهورید نو چاته مشهور ورګه چې په جماعت کې غولو کا نو مشهور بشي نو قاری برکت علی سے ته چری په جماعت کې یا په بل ځای کې چری په جماعت کې هم کوازه تاسو دغه نشم درکولې مشوره چته بچوک شورها کې چې کوم دې پرتو کو باسال ته غولوګا دا بس تعالی بارخوي نه دا چې د قران مجید غلط تشریح کې د خلکو ایمان خپل خو چې کوم دې دا ایمان برباد کړل د خلکو ایمان خراب کړ بهرحال په دې حواله سره ګوره ځان احتیاط کوئ د داسې خلکونه په بر صغیر کې ډېر شي فتنې دي نوې فتنې راوځي نوې خلک راوځي او خلک گمراه کوي یاد وساتئ بر صغیر په توګه کچری تاسو پاتې کېږي نه پدې کې تاسو د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند چې لمن دا غپا سختۍ سره ونیسي کله داسې فتنې رشي د جهالت انتهاګانې دی او د گمراهی انتها دا انسان ظاهره خبره ده چې کوم طرف ته ځي گمراهی وي نبی عليه الصلاه والسلام یو لکیر راو کاغله وی فرماله وان هذا صراط مستقيما فاتبعوا دا زمال لار صراط مستقیم دا د دې اتباع وکړه او دواړو طرف ته یعنی خي طرف ته چپ طرف ته وړي وړي لکیر راو کاغلی او وی فرمایله چې دا لکيري دا کرخي دا د شیطان لارې دي چې په دې باندې ځای نو ګمرا بشي نو د نبی عليه الصلاه والسلام چې کوم لار بیا صحابه تابعین تبع تابعین تر اوسه پورې علما اهل سنت والجماعت علما دیوبند په بری صغیر کې الحمدلله هغه لار چې کوم صراط مستقیم دا هغه خودلې دا او داسې چې کوم څومره فتنې راغلي دا هغه خلاف هو भरपूर طریقې سره کردار ادا کړل او خلکو ته چې کوم حق بیان کړلی او باطل هغه خلکو ته خودل چې دا باطل نه دا حق قبول کړي او باطل نه چې کوم ځانو ساتي نو بهرحال دا ویډیو سره مخکې هم شیر کړئ چې څومره شیر کولای شي ځکه چې دا تاسو د ایمان سوال دی الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت منګه تاسو د هر قسم له فتنو زمونږ تاسو د ایمانونو حفاظت وکړي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته